بسم الله الرحمن الرحیم. د وضوء او اودس کولو 11 ادب دا دی چې کله مونږه اودس نه فارغ شو، اودس پوره وکړو په کامل شان سره، په ښکلي طریقې سره، نو د هغې نه وروستو 2 رکعته مونځ تحیة الوضوء دا ادا کوو. د دې ډېر لوی فضیلت په احادیثو کې راغلی دی. مشهور حدیث دی، امام بخاری امام مسلم رحمهم الله دواړو ذکر کړی دی، د ابو هریره رضی الله عنه په روایت سره. هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل بلال حبشي رضی الله عنه ته ارشاد وفرمایو چې ته ماته داسې یو خپل عمل وښیه چې هغه ستا د اسلام په اعمالو کې د ټولو نه زیاته امید والا عملي، ځکه ما په جنت کې ستا د قدمونو کشار اورېدلی دی خپلې مخې ته. نو بلال رضی الله عنه ته په جواب کې دا خبره وویله چې زه په خپلو عملونو کې د ټولو نه پر امید عمل چې دی نه وینم مګر دا چې زه کله هم اودس وکړمه، ځان پاک کړمه، طهارت حاصل کړمه، نو د هغې نه وروستو بیا څومره چې ما له الله مقرر کړي د هغې نه وروستو زه لمونځ کومه خامخا. نو دا عمل ما ته د ټولو نه زیات غوره او پر امید عمل ښکاري. په دې سره کیدای شي چې دغه فضیلت حاصل شوی. په حدیث مبارک کې یو خو دا چې د بلال رضی الله عنه لوی فضیلت ذکر دی چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام ته د خپلې مشاهدې په ذریعې سره د دې خبرې زیری ورکړو چې ته هم جنت والا یې. او د دې نه دا معلومیږي چې بلال رضی الله عنه په دې خپل عمل باندې مستقل و، تر خپل وفاته پورې په دې باندې دغه شان قایم اوسېدلی دی. موږ له هم پکار دی چې کله هم موږ اودس وکړو نو کم نه کم 2 رکعته مونځ مونږه د دغې خپل اودس د نذرانې په طور باندې ادا کوو، د هغې د تحیې او د هغې د سلام په طور باندې ادا کوو. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي.